السلام علیکم دوستانو، زه ستاسو ورور زعفران صدقي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته د انویټ د پی ای پروګرام په باره کې معلومات درته درکوم چې انویټ پی ای پروګرام څنګه خلاصیږي او د کومو انویټو پی ای پروګرام خلاصیږي د کومو نه خلاصیږي. دوستانو یو څه موده کېږي چې موږ د یوټیوب چینل بند ول او اوس موږ بیرته هڅه کړې چې یوټیوب چینل مې خلاص کړو او تېرو ویډیوګان خو به تاسې حتما زموږ لیدلي وي او تر تاسې رسېدلي وو. موږ کوشش کوو چې بیا نوي نوي ویډیوګان جوړ کړو او تر تاسې ورسوو. د انویټو یا د نورو برقایي وسایلو په باره کې، د کمپیوټر په باره کې، د دې شیانو په باره کې نوي معلومات درته درکوم او موږ له یوټیوب څخه یې وګورئ. دوستانو په واتساپ کې د موږ ویډیوګان ډاونلوډېدل او یو په بل باندې په پیسو باندې خرڅېدل او د موږ یوټیوب چینل د واتساپ د ویډیوګانو له لاسه څخه بند شول ځکه چې موږ ویډیوګان کاپي کېدل یو په بل سایټ کې خپرېدل او د یوټیوب لخوا څو وارې ماته اخطار راکړل شو چې تاسې ویډیوګان کافي دي، یعنې اورجینل نه دي، بلکې چې موږ ویډیوګان اورجینل ومو خو زموږ چینل یې راته بند کړلو. نو دوستانو که تاسې چېرته غواړئ چې دا د موږ چینل تر پایه پورې پاتې سي او یو څه وخت تاسې کار ورڅخه واخلئ او دا خراب نه سي، نو موږ به کوشش کوو چې نوي ویډیوګان تاسې ته اپلوډ کړو. دوستانو تاسې ویډیوګان په یوټیوب کې وګورئ، په واتساپ کې ډاونلوډوئ ما او یو بل ته یې د واتساپ له لارې څخه مه لیږئ چې هغه نقل راځي او هغه دی بیرته د کاپي په توګه باندې مني. دوستانو موږ کوشش کوو چې تاسو لپاره هر وخت نوي ویډیوګان جوړ کړو او تاسې کار ورڅخه واخلئ. او د سکرین په صفحه باندې موږ تاسو ته د واتساپ شماره پرېږدو. کله تاسو سره لینک نه وي یا نه درته معلومیږي موږ سره رابطه وکړئ، موږ به حتما تاسو ته لینک ولګو یا به د یوې ویډیو لینک ولګو یا به د چینل لینک ولګو. تاسې له هغې لارې موږ ټولو ویډیوګانو ته داخلېدلی شئ. او دوستانو هغه خلک دي له موږ څخه خوا نه بدوي چې په واتساپ کې میسج کوي او موږ جواب نه درته ورکړی دی. موږ په واتساپ کې کله چې موږ شماره د واتساپ په یوټیوب کې نشر کړې ده نو دوستانو موږ ته ډېر میسجان راځي او د ډېرو خلکو کار هم ورته حل کوو، خو کومو خلکو ته چې جواب نه ده ورکړی له هغو څخه بښنه غواړو. او دوستانو په یوټیوب، په واتساپ او په ټلیفون له لارې که څوک پوښتنه لري یا کوم کار کې بند راغلی وي او ورې نږدې مشتري نه وي له هغو څخه یو کم شی پیسې اخلو، یعنې ایزي لوډ ورڅخه اخلو، 100 یا 1.5 سل افغانۍ ورڅخه اخلو، هغه مشکل یې په هغه ګړۍ ورته حل کوو. نو که تاسې چېرته ستړي یاست یا مشتري ته رسیدګي نه لرئ یا هغلته نسئ رسېدلی چې تاسې هغه خپل کار په هغه ځای انجام کړئ، زموږ د واتساپ او د ټلیفون شماره دواړه شته. تاسې له موږ سره اړیکه نیولی شئ، موږ په هغه ګړۍ تاسې ته کار درښیو چې دا رقم ته کېږي او مشکل مې درته حل کوو، خو پیسې درڅخه اخلو. او کوم یوټیوب چې د هغه کار موږ تاسې ته مفت پرې ایښی ده، تاسې کولی شئ په یوټیوب کې د موږ ویډیوګان هم وګورئ هم کار ځینې واخلئ. نو دوستانو د پی ای پروګرام په باره کې معلومات درکوم، هلته ورځو. دی خو راسه د موږ انویټ سټارټ ته. ښه انویټ څو رقمه دی؟ په انویټ کې به تاسې وګورئ ډېر خلک وایي چې د موږ د انویټ د پی ای کوډ نه خلاصېږي. تاسې به پی سی پر پروګرام بټن به وګورئ، پی سی پر رالو یا پی او خلک ورته وایي. کله چې دا راسئ تاسې به پی ډي ته راسئ، پی ډي به اوکې کړئ، پی ډي مې اوکې کړه، پی ډي 0 رالو دا به ورسوئ، دا به کته خواته ووږئ، د لاندې خواته علامه ده دا خوا به یې ووږئ، دلته نه رالو. که چېرته تاسې دا شماره تر 40 یو 40 یا تر 90 پورې ورسېدله ښه، بیا ستاسو د انویټ کوډ په نمبرو یا دلته کوم کوډ موږ درکو یا له تاسې سره خپل کوډ ده په هغو باندې نه خلاصېږي. د هغوی انویټ لپاره به تاسې په خپله کوډ جوړوئ او خلاصوئ به. په راتلونکو ویډیوګانو کې د هغو په باره کې معلومات درکوم. خو د دې انویټ کوډ چې کله تاسې پی ډي پروګرام خلاص کړلو او پی ډي مې کته خواته نمبر ووږل، یوازې دا پروګرام تر 9 پورې تلای شي. که چېرته داسې وګورو پی ډي 0 رالو، ښه پی ډي رالو، پی ډي مې اوکې کړه، پی ډي 0 رالو، دا نمره داسې پورته کش کړو، دا تر 9 نه پورته کېږي ښه، تر 9 پورې ورسېدله بیرته شاته راله نو 0 شوله. نو بیا که چېرته تاسې دغه پروګرام دا رقم ته وي، تاسې د انویټ کوډ د پی ای کوډ خلاصېدلی شي او هغه په کوډو باندې خلاصېږي. هغه کوډونه له استادانو سره هم شته، زه یو څو کوډه درته درکوم. او که چېرته نه خلاصېږي نو بیا تاسې هڅه مه کوئ، کوشش کوئ چې دا تاسې خلاص کړئ. د دې کوډ بیا لاسي جوړېږي، هغه که تاسې خپله کولی شئ جوړ کړئ، که نو یو استاد به درته جوړ کړي او په راتلونکو ویډیو کې زه معلومات درته ښیم. نو د پی ای کوډ اوکې کوو. زه یې هغه مهم کوډ درته ښیم چې په 100 کې 90% انویټر باندې خلاصېږي، هغه کوډ زه درته ښیم چې په دې باندې خلاصېږي. یو څو کوډه په هغه کوم چې کمنټ تاسې ورته کوئ، د کمنټ له څنګه ډسکرپشن ورته یایي، دلته تاسې کولی شئ چې د پی ای کوډونه ترلاسه کړئ. که هغسې نه وي بیا له موږ سره رابطه کولی شئ، که بیا هم نشئ خلاصولی موږ نور کوډونه درته درکوو.
دا د پی ای کوډ درته ښایم چې څه رقم ته کېږي 40 دغه شفټ بټن چې ده دا یو بل خوا علامه وړي 221 40,221 که داسې درته وایم 4 0 و 2 او 1 دا وکې کوو دا د موږ د پی ای پروګرام خلاص کړو که چېرته تاسې انویټ 220 یا 380 ته اړوئ دا ده دا یې 380 که چېرته 220 کوئ کولی شئ نو نور د پی ای پروګرام معلومات په نورو ویډیو درته درکوم دا ویډیو لویږي دوستانو که مې ویډیو خوښه شوې چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ ښایسته کمنټ ورته ورکړئ د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ د سرلوړي او آباد افغانستان فعله الله مو مل